السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ملګرو خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. ملګرو موږ له تاسو سره مخکې وعده کړې وه چې د افغان بیسیم نه بلکې د افغانستان د شبکو د بستو د فعالولو او همداسې د نورو چوپړتیاوو په اړه به یو پروجیکټ یا هم ویډیو جوړوو. نو د هغو څخه وروسته ملګرو موږ چې کله ویډیوګانو ته فکر وکړ تقریبا یو 8-9 ویډیوګانې په راتللې. دا بیا زموږ لپاره هم تاوان راتلو. موږ ویډیوګانې پرې جوړوو او که چیرې پروجیکټ ته وکتل چې نو پروجیکټ دومره غټېدلو چې تقریبا 2-3-4 ورځې کار یې غوښتو. نو زموږ سره دومره وخت ولاکئ. نو فی الحال موږ یوازې طریقه یې درته ښودلې ده په پروجیکټ کې چې څنګه کولی شئ نورې صفحې هم تاسو ورته اضافه کړئ. راځو لومړی پروجیکټ خلاصوو. یوه یې دغه صفحه ده مین او یو دانه دا هوم ده چې په دې کې یوازې یو څه ډیزاین شوی ده چې د صفحو د کڅوړو او همداسې چوپړتیاو په اړه پکې شوي دي. مازې هغو بټنونه پکې راایستل شوي دي، نور کار هم نه دی ورته سپارل شوی. یوه دغه صفحه ده د افغان بیسیم د انټرنیټي کڅوړو، هغه مو ورته اضافه کړي دي او کار مو ورته سپارلی ده. دا مې دې لپاره کړی چې تاسو په نورو صفحو کې هم بیا وکاروئ. نو که چیرې تاسو غواړئ چې بله صفحه هم اضافه کړئ، مطلب د افغان بیسیم د دقیقو په اړه بله صفحه اضافه کړئ او د پیغامونو او همداسې د نورو رسالات سلام او همداسې د نورو چوپړتیاو په اړه د هغه لپاره به راسئ دا به لینیر نمبر 1 څخه ټول سره کاپي کړئ او بیا به یې په بله صفحه کې پیسټ کړئ. نو دا چې څنګه ساتل کېږي ملګرو، هغه خو دلته نوم ورکړئ او سیو ووایئ. نو دلته به راسي بېرته، نو له هغو ځایه بیا هلته پکې واچوئ او همداسې د ون کریټ بلاکونه او همداسې مطلب د لیستونو بلاکونه ټول سره سیو کړئ او هلته پکې واچوئ. دا یوه اسانه طریقه ده چې تاسو لپاره هم اسانه ده. نو راځو لومړی د لومړنی لیست درښیو یوازې چې موږ څنګه کار ورته پکې سپارلی ده. نو په دغه لیست کې ملګرو موږ دغه یو بلاک ده چې دغه بلاکونه ډېر ضروري دي. دا زه په ویډیو کې درته واچوم، په ډسکریپشن کې به لینک درته واچوم، ټلګرام کې بلاکونه واچوم او دغه یو څه ډیزاین ورکړل شوی ده او دغلته مطلب په لینیر نمبر 1 کې موږ د دغه کاریال په ډیزاین سره ملګرو جوړ کړی ده. دغه کاریال په ډیزاین سره مو دغه برخه جوړه کړې ده. کاریال خلاصیږي. تاسو بل رقم ډیزاین هم ورکولی شئ، خطونه ورکولی هم نسي نومې ورکوئ. دغلته مطلب داسې ډیزاین کې جوړ کړی ده. دلته جیبي کڅوړه مطلب دلته د نور لیکنه او دلته فالولو بټن ده، ټول ډیزاین دغه ورکړی ده. نو فی الحال ملګرو موږ راځو بېرته پروژې ته. نو پروژه کې نور کار نشته، دې ځای څخه راووځو. نو کاریال نه وتره پورې ویډیو دروم. ښه نو ملګرو کاریال ته دا خلاصیږي. دا لومړنۍ صفحه ده چې ډیزاین مو د هغو په شان پکې ورکړی. که داسې صفحه پسې ولیم دا د روشن او دا هم د بیسیم دا د MTN مطلب دا د اتصالات د لوګو هم موږ نه دي ورته رااخیستي. لوګو به بیا تاسو له ګوګله ورته راواخلئ. دا هم د سلام. فی الحال موږ کار یوازې دغه د انټرنیټي دغه بټن ته سپارلی. راځو کلیک وکوو. نو د دغه مطابق مو کار ورته سپارلی ده ملګرو. د هغې ډیزاین که څه هم د هغې دلته ټب لیاوټ رااخیستی خو موږ دلته بوټ هم هغه ورته راواخیستلو ځکه چې ټب لیاوټ کې یو څه غلطي وله. په دې خاطر مو دا ورته راواخیستو او دا آیکنونه چې دي دا مو تاسو ورته راواخلئ. مطلب دغه ورځني، اونیز او دا هم میاشتني او دا هم ساعتوار او دا هم مطلب شپنۍ. نو شپنۍ دا ساعتوار ته فی الحال کار نه سپارلی، دا به هم تاسو بیا ورته وسپارئ. موږ یوازې طریقه درته ښودلې. اوس نو راځو مطلب په دغه باندې کلیک کوو. په 600 افغانیو په بدل کې د یوې اونۍ لپاره 600 MB مطلب د فالوور باندې کلیک کوو. دا د بیسیم ده. دا د موږ ته وینې دغه پیغام راوړولو او په غیر فالولو باندې کلیک کوو. نو دا غیر فالول لپاره به ماته دغه راواخیست وای تاسو خپله دلته اوس بیخي نه ده فاله کړې. چیرې فاله کړې بیا دغه درته رااړی هرومرو پیغام څنګه کوي درته رااړی چې غیر فعاله کوي مه فعالوه. همداسې مطلب دغلته راځو دغه 110 دغه ته دغلته ووینئ چې مخته پسې لاړ شه تسیا رقم یې کوي نو په هغه طریقه سره یې کړه. همداسې مطلب دغلته پسې راځو دغلته هم همداسې ده. نو ټول بلاکونه یې ملګرو 4 دانې بلاکونه دي چې تاسو به له هغه له لارې څخه کولی شئ یا دغه وکاروئ پوره هغه جوړ کړئ پروجیکټ جوړ کړئ. یوازې 4 بلاکونه دي هغو ته لږ سم پام وکړئ. راځو بلاکونه درښیو دغه دي. نو ملګرو لومړی بلاک دغه ده د بیلانس کتلو لپاره. بیلانس کتلو کې به تاسو دلته یوازې دغه کوډ ورته ولیکئ. اوس مطلب زه بیسیم بیلانس ګورم
ستوري سلو هغه درویشت ورته ولیکه. نو جناب روحانو بیلانس به راواړوې په دغه کوډ کې ورته ور ولیکه. هغه چې مطلب هر بټن ته غواړې کاروي ویې کاروه. نو دا بیلانس بلاک او د بیلانس اضافه کولو او د بیلانس لګولو دا بلاکونه چې دا یوازې په دغه برخو کې کارول کېږي ملګرو، د چوپړتیا په برخه کې. اوس مطلب دا چوپړتیا برخه ده، دا به هم تاسو ورته اضافه کړئ. اتې که ساده یې ورکوئ او که داسې سټایلي صفحې ورکوئ هغه ستاسو کار ده. اتې ځکه چې موږ نه بیا ویډیو غټېدله دغه د ملګرو حساب کتل او خو یاسې هغه بلاک کړلو. پور اخیستلو لپاره خو مطلب ملګرو پور به خامخا دغه ته لېږي، یوې رسالې ته لېږي. د رسالې لپاره بیا دغه بلاک ته ملګرو دغه پیغام لېږلو لپاره او مطلب همدا د کریډیټ د دغه لپاره لېږلو لپاره همدغه ده. هغه بلاک همالته ده. د انټرنېټ جوړښتونه د جي بي فارول همداسې او د پیرودونکو څانګه هغه ټول په دغه ځای کې اجرا کېږي. نو ملګرو راځو لومړی دغه بلاک ته دغه د بکسې د فعالولو ده. دا که چېرته غواړئ چې بکسه فعاله کړې نو ستوری مطلب د بې سیم لپاره په مثال درکړمه دلته ورته ور ولیکه، هغه کوډ ما چې پکې ولیکه. اوس مطلب دا کوډ ما دلته پکې لیکلی دلته پکې ولیکه چې هغه تاسې له دغه کاریال څخه ټول شیان چې دي څنګه کولی شئ یا کافي کولی شئ. دغلته اوس مطلب ستوري څو باندې میاشتنۍ فعالېږي او دلته بېرته غیر فعاله کېږي. نو په دغه بټن کې کار ورته سپارل کېږي لکه څنګه چې موږ په دغه بټن کې ورته سپارلی ده. یوه شېبه ملګرو په دغه کې لکه څنګه چې فلحال موږ په دغه دوهم بټن کې د غیر فعالولو او په لومړني کې د فعالولو کار ورته سپارلی ده. او بل ملګرو ښکته ځو دا هم د بیلانس لیکلو لپاره ده. دغه ځای کې بیلانس ورته ولیکه. خو یوه خبره هم باید په یاد وي، دا بیلانس چې دی یوازې د بې سیم لپاره موږ فعاله کړی ده. نو دا چې څنګه تاسو بل سیم کارت ته واړوئ یا مطلب د هغه شبکې کوډ کې ولیکئ. اوس مطلب موږ دلته بیلانس لیکلو لپاره کوم دغه کړی ده ستوري 440 کوډ پکې اچولی ده، هغه پکې لیکلی ده. نو دا چې څنګه تاسو مطلب بل هغه ته واړوئ نو هغه هم طریقه درته ښیم. په دغه ځای کې یوازې شماره ورته ولیکه او له هغه څخه وروسته بیا نو راځو دغه د بیلانس اضافه کولو. په دغه ځای کې ملګرو نور هر څه دي، یوازې دلته د کارت شماره ورته ولیکه. بس د کارت شماره یې څنګه ورته ولیکه نو بیلانس اضافه شي. او دا د پیغام لیږلو په دغه ځای کې پیغام ورته ولیکه. پیغام مطلب اتشار شمارې ته 151 شمېرې ته لېږي او داسې مطلب د اتصالاتو امتیان په دې کې سمنایم بالا د امتیان مطلب 340 همداسې بلې ته لېږي. او په دغه ځای کې کوډ ورته ولیکه چې بسته په څو سره فعالېږي. لکه مثال به یې درکړمه د دغه روشن مثال در واخله. روشن اوس مطلب دلته دغه څو ته لېږه د فعالولو لپاره 1 GB او د غیر فعالولو لپاره دلته 1 او 1 GB ورته ولیکه. دا چې ته لېږل کېږي ستوري دلته به 55 مطلب 55 شمارې ته لېږل کېږي. تاسو به راسئ په دغه ځای کې به هغه کوډ ورته ولیکئ چې 1 GB 1 او 1 GB دغه کوډ او دغه ځای کې به مطلب هغه رسالې ته ولېږئ چې 555. دا چې تاسو هغه بیلانس او نور بلاکونه څنګه بل روشن دغه ته واړوئ نو دغه لپاره به راسئ دغلته بلاکو اضافه کولو ځای ته. دلته بلاکونه امپورټ کېږي. نو دغه بلاکونه لومړی به تاسو بلاکونه دې ځای نه امپورټ کړئ. دغه ځای به کلیک وکړئ نو امپورټ به راواخلئ. نو راباسئ لومړی د چې لپاره بیلانس لیږلو لپاره. بیلانس لیږلو لپاره موږ دلته کوډ ورته لیږلی دا د بې سیم دا ستوري 440 دلته به تاسو بل کوډ ورکړئ چې بیلانس په څو سره لیږل کېږي. اوس مثال لکه دغه بیلانس در واخله د څه شي د روشن دغه بیلانس څو سره لیږل کېږي کریډیټ لیږل دغه ده. دغه شماره به ورکړئ څو 122 په دې باندې لیږل کېږي. او مطلب د اتصالات در واخله د هغه مطلب په 125 سره لیږل کېږي. نو یوازې هغه شماره په دغه ځای کې ورکړئ ملګرو دغلته چې نور نو کار نشته پکې. نور اتل د هغه نور موږ درته وښودو. او پیغام لیږلو لپاره ملګرو هغه سم ده. او د بیلانس اضافه کولو لپاره د بې سیم 124 ده او مطلب د هغه 124 د اتصالات او د روشن به څه وي دغه 222 ده. نو یوازې د مطلب دغه 4 باندې 222 ورته ولیکئ. دغه د بلاکونو ده او د بیلانس وګورو دغه ټول یو شان ده ملګرو. د بکسې د فعالولو لپاره دا هم ټول یو شان دغه ده. نو ملګرو یوازې په دغو دوو بلاکونو کې او په دغه دوو کې لږ تغییر راولئ چې تاسو کوم بل سیم کارت ته کاروئ. ورته انشاءالله هېڅ کار هم ستونزه نشته پکې. او ډیزاین ملګرو موږ کم ورکړی ده. که تاسو نور شیان ډیزاین هم جوړ کوئ زه ډیزاین برخه کې دومره تجربه نه لرم.
تاسو مطلب داسې نور کسان څخه لیک د هغه واخلئ مرسته انشاءالله ښه ډیزاین به ورته پکې وکړئ. او که تاسو مطلب د کوم بل کاریال په شان ساده کاروئ لکه دغه کاریال، دا یو ډېر ساده کاریال دی، ډېر خوندور هم ده او ساده هم ده. که چېرې غواړئ د دغه په شان یې وکاروئ نو دې په شان یې وکارواسئ، دا ډېره اسانه ده. دغه مطلب چې در واخله دغه دلته اوس مطلب فلحال دلته کوډ ورکړی چې په 123 بیلانس کتل کېږي، په دغه سره مطلب چې کېږي او په دغه سره مطلب بیلانس دغه کېږي سینډ کېږي او په دغه سره مطلب د اتصالات چې شي او دغه سره مطلب کریډیټ زیاتېږي او همداسې دغه جی بیانې مبیانې فعالېږي. دغه څخه وروسته مطلب د بي سیم در واخله لاندې مثال یې درکړم. داسې ساده هم یو جدول ورته جوړوی سئ نو مطلب د سیاسي هم نسئ ورکولی لکه دغه. که د سیاسي ورکوئ داسې خوندور یې ورکوئ سټایلش لکه دغه دا خو به لا ښه وي، خو هغه تاسو پورې اړه لري. موږ بلاکونه دومره چمتو کړي چې تاسو یې داسې سټایلش هم جوړوی سئ، یعنې دومره خوندور بلاکونه مې ورته هغه کړي دي. او ام بي لیږل لپاره خو یې هغه کوډ د ملګرو چې ام بي لیږل څنګه ام بي څنګه لیږل کېږي نو هغه لپاره هم دغه یو کوډ وکاروئ. دغه د بیلانس لیږلو دغه بیلانس دغه کوډ ام بي لیږلو لپاره هم کاروی سئ. تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان. او که بیا هم په بلاکونو کې کوم ستونزه وله موږ ته په ټلګرام کې یا هم په واټساپ باندې میسیج کولی سئ ضرور، یا هم ایمیل راته لیږلی سئ یا هم زنګ راته وهلی سئ. دا چې څنګه زنګ راته ووایي یا هم هغه راته ولیږئ نو موږ ټلګرام چینل کې جوین سئ. تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان. او که ویډیو مو خوښ شوی چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. د خدای په امان. ښه وخت.